پاچا د سرندیب په تخت ناستو. د تخت ښې او کیڼ لور ته په ابنوسي کرسیو څو سرداران هم د خپلو مرتبو او حیثیت په اندازه په ترتیب ناستو. د پاچا ښي خواته لومړی او دوهمه چوکۍ د راجکمار او دهرام وي. راجکمار یو ښکلی او باروبه زلمی و. د کرسیو شاته په دوو کتارو کې څو نور منصبداران لاس په نامه ولاړو. خاص خدمتګار دربار ته ننوت او د رسمي آدابو له پرځای کولو وروسته یې وویل: قدرمن پاچا د لیپسنګ په دربار کې د حاضرېدو اجازه غواړي. راجا په پریشانۍ پوښتنه وکړه: د لیپسنګ راغی؟ ابوالحسن او نور ملګري څه شول؟ خدمتګار وویل: عزتمنده، له هغه سره نور څوک نشته، یوازې یو عرب ځوان ورسره دی، هغه هم ستاسې په حضور کې د مشرف کېدو اجازه غواړي. راجا په ناکرارۍ وویل: زر کوه وله. د خدمتګار له وتلو نه لږ ځنډ وروسته لیپسنګ له یوه 22 کلن زلمي سره په دربار کې حاضر شو. د لیپسنګ په لاسو کې یو د سپینو زرو پتنوس و چې په هغه کې یو طلایي ډبلی او یو خنجر و. د خنجر دسته په ګران بیه جواهرو او غمیو ښکلې وه. د لیپسنګ له دروازې نه تر تخته پورې 3 ځایه په ملا خم شو او بیا وړاندې شو. د راجا په مخ کې پتنوس کېښود او بیرته شاته لاس په نامه ودرېد. خو د راجا، ولیعهد او د دربار د نورو حاضرینو نظر په ځوان نښتی و. دا د بیابان د اوسیدونکو عربو د ترقۍ دور و. د مسلمانانو د فاتحو لښکرو په مقابل کې د کفر د ځواکونو پخوانۍ مضبوطې کلاګانې او سنګرونه یو پر بل پسې ماتېدل او د کفر لښکرې یوې زورورې څپې په مخ اخیستي وو. په ترکستان، نرمنستان او شمالي افریقا کې د غازیانو آسونه مخ پر وړاندې ځغلېدل. د فتحو یوه څپه په ختیځ کې تر مکران پورې را رسېدلې وه او د هغه زمانه وه چې د عربو ګاونډیو د دوی د هر یو په تندي کې د سکندر بخت، د ارسطو هوښیاري او د سلیمان علیه السلام جلال او وقار په لیدو روږدي شوي وو. د ځمکې په سر دغه وروسته پاتې قوم د اسلام په برکت د ترقۍ او عزت هغه څوکو ته اوچت شو چې تر اوسه پورې د بل ولس په نصیب کې نشته. د سیلون یعنی سرندیب د راجا په دربار کې هغه ځوان ولاړو چې پلرونو د یرموک او قادسیې په جنګونو کې د ختیځ او لویدیځ د دوو لویو پاچاهیو عظمت له خاورو سره برابر کړی و. هغه د هغسې زلمیانو څخه و چې د څېرې په لیدو یې د سیرت او اخلاقو د پوښتنې حاجت نه پاتې کیږي. راجا او نور درباریان د هغه په لیدو د ده په ظاهري او باطني ښکلا او ښېګڼو اعتراف کاوه. هغه په بې پروایۍ ګامونه واخیستل او وړاندې ولاړ. د هغه په سترګو کې پر ځان د اعتماد نور ځلېده. بیا یې شونډې ورپېدې او ټول محفل غوږ شو. تر ښې شېبې پورې د راجا او نورو درباریانو په غوږونو کې السلام علیکم الفاظ وکړنګېدل. راجکمار ځوان ته لاس ورکړ او ستړي مشې ورته وویله. نورو درباریانو هم د دربار دستور ته شا کړه او یوه په نوبت هغه ته لاسونه ورکړل او مصافحه یې ورسره وکړه. راجکمار هغه له ځان سره نږدې کېنوو او په ګوډه ماته عربي خبرې ورسره پیل کړې. ستا نوم څه دی؟ زبیر. له کوم ځای راغلی؟ له بصرې نه. د ابوالحسن او انډیوالانو یې څه درک معلوم شو؟ نه، زه ویریږم چې هغوی ته په لاره کې څه پیښه نه وي شوې. د راجکمار په څېره مایوسي وغوړېده. راجا تر یو څه ځنډه دا پرېکړه نه شوای کولی چې د راجکمار په خبرو په غوسه شي او که خوښ. درباریانو د تخت پر ځای د راجکمار او عرب ځوان په لور سترګې اړولې وي او دا د راجا لپاره نوې خبره وه. خو د خپل ایک یوازې زوی په ګوډه ماته عربي هغه د درباریانو د بې پروایۍ ترخه هېرول. بالاخره یې عرب ځوان ته وویل: زه ستاسو په لیدو ډېر خوښ یم. زبیر ځواب ورکړ: مننه، د سرندیب پاچا ته زموږ خلیفه او د عراق والی سلام وایي. هغه دغه جمله نیمه په عربي او نیمه د سرندیب په ژبه ادا کړه. راجا او شاهزاده وموسکل او د دوی د مسکا په لیدو درباریانو په زوره وخندل. راجا ترې وپوښتل: تا زموږ ژبه چیرته زده کړه؟ زبیر د لیپسنګ ته وکتل او ویل: دی زما استاد دی. راجا او درباریانو د لومړي ځل لپاره د لیپسنګ ته ور وکتل. راجا ورته وویل: ای د لیپا، د ابوالحسن څه درک معلوم نه شو؟ باداره، څه کال زمونږ یوه کښتۍ هم د عربو یوه بندر ته هم نه ده رسېدلې. په بصره، مدینه، مکه او دمشق کې د هغوی یو نه یو خپلوان وو، خو ټولو ویل چې سږ کال ابوالحسن حج ته نه دی راغلی. په بیرته راستنېدو کې مې په هر بندر کې پوښتنه وکړه، خو داسې ښکاري چې د سیند ساحل ته نږدې د دوی کښتۍ ته کومه پیښه شوې وي.
تاسو چې د دمشق د پاچا او عراق د والی لپاره څه سوغاتونه استولي وو هغه هم نه دي رسیدلي. بیا هم هغوی ستا مننه وکړه. ما د هغوی لخوا تاسو ته دغه سوغاتونه راوړي دي. په دې طلایي ډبلي کې یو غمی دی د دمشق پاچا تاسو ته راستولی او دا خنجر د عراق والی راستولی. پر دې سربیره مې اته عربي اسونه هم راوستي، 4 سپین اسونه پاچا را لیږلي او 4 مشکي د عراق والی. هغه مې شاهي طبیلې ته ورسول. راجا ور ټیټ شو، ډبلی یې اوچت کړ، سر یې خلاص کړ او ځلیدونکی غمی یې ولید. بیا یې خنجر اوچت کړ او د موټي ستاینه یې وکړه. بیا یې دواړه سوغاتونه راجکمار ته ورنږدې کړل او وی ویل وګوره شاهزاده، دا د هغه پاچا سوغاتونه دي چې اوسپنه یې هر ډول اوسپنې پرې کوي او چې د پاچاهۍ په قلمرو کې ډېر غرونه، ډېر سمندرونه او ډېر سیندونه دي او پوځیانو ته یې پخې کلاګانې د خاورو جونګړې ښکاري او پر اس سپارله سمندرونو نه پورې وځي. او دا خنجر ماته د عراق والی راستولی، هغه والی چې لوی لوی پاچاهانې د نامه له اورېدو سره لړزیږي. راجکمار په کوم چرت کې ډوبو. هغه دا دواړه تحفې واخیستې، په بې پروایۍ یې ورته وکتل او وزیر ته یې ورکړې. دغه سوغاتونه چې د سرندیپ راجا ته د ځمکې د سر د ټولو خزانو نه ګران بیه وو، په ټول دربار کې لاس په لاس وګرځېدل او ټولو یې ستاینه وکړه. بیرته راجا ته راغلل. راجا به کله ډبلی اوچت کړه او په لاسونو کې به یې واړوه او کله به یې خنجر په زیر زیر وکړ.